څنګه چې تاسو ته پته زموږ د افغانستان د ټیم دلته کې په ابوظبي کې کیمپ لګېدلی دی او د دې چې کوم موسم دی او څنګه کنډیشن دی نو هغه سیم لایک د برزبن په شان دی دلته کې هیومیډیټي وي او ګرمي وي. د کې مقصد دا و چې دلته کې یو خدای چې زموږ کم چې د نیو لکان دي سکواډ د ورلد کپ سکواډ والا لکان دي سپه کې زموږ نیو لکان دي دا مقصد دا چې زه مو ګورم هډ کوچ هم چې د کراشي او ګوري سال لکان په کې ما پروژه کیمپ هم غتلی دي او ماشاءالله دا غړي ښه پروګرس ته هغه چې کوم مو ورته کار حواله کړو پای باندې کار کړو بیسیکلی د کې مقصد دا چې د زموږ فټنس امپروو شي او ورسره په سکل باندې کار کو او ان شاء الله چې کله بیا موږ د ځین استرالیا ته لاړ شو نو موږ سره 2-3 هفته بالته کې ان شاء الله پکای چې د کم زموږ د ورلد کپ کم مین سکواډ وي چې کم 15 دی ورسره ریزرو چې کم پلیئرز وي نو ان شاء الله په سکل باندې چې کم د میچ ریکوایرمنت وي نو ان شاء الله هغه د استرالیا د پیچز مطابق او هغه د چې کم کنډیشن یو څنګه موږ ته پیچونه وي نو ان شاء الله د پربالته کې د نور پکې تیاری کوو. یو وخت تقریبا دلته تمرینات یو اکثر دلته صرف هغه فټنس باندې دلته کار ده چې لوبغاړي بل د فټنس باندې کار کوي او د چې کله استرالیا ته د خیر سره ټول د وضعیت په تخنیکی شانو باندې ډېر کار کول دلته غواړي نو صرف او صرف د ځکه چې دلته ګرمي ده او د ګرمي موسم د ټریننګ لپاره ډېر ښه نو یو هفته بدلتي او د ټریننګ سره دلته لوبغاړي په بیټینګ په بالینګ باندې هم کار کوي ځکه هغه لږ کم دي نو ټریننګ دلته ډېر ده نو کوشش به هم دغه چې په دغه ګرمي کې لکان ښه ټریننګ وکړي او تر اوسه پورې الحمدلله ریزلټ ډېر ښه ده د ډاکټر لخوا نه د ټرینر لخوا د چې کوم یو راپور نه راغلی ټول لوبغاړي ښه آماده دي او که د خدای رضا وي ان شاء الله د ورلد کپ لپاره به د ټریننګ د لحاظ نه او بیا په استرالیا کې هلته تخنیکي لحاظ نه د هغه کنډیشن او پیچونو ابو هوا سره د بلدتیا لپاره موږ سره هم تقریبا اول 13 ورځې هلته ده نو که خدای کول ورلد کپ لپاره به یو ښه تیاري سره ولاړ شو.